سلامونه مې ومنئ ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به تاسو ټول یاست. له تاسو څخه په پښتنه مینه هیله لرم چې دا زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. بله خبره مو دا کوله چې د پښتنو د سوچ بدلولو دپاره، یعنې هغه په داسې موضوعګانو سر کول لکه داود شاه، علي شاه یا ابوالبرېتور یوسفزی یا داسې نور یا داسې هغه سلیم کوکو، دا اصل کې دا ډرامې دي. دا د دې دپاره کیږي چې د خلکو سوچونه له اصلي موضوعاتو واړوي. خو که بل خواته وکتل شي، لوی فساد په دې خلکو کې دی کوم چې داسې ویډیوګانې ګوري، فالو کوي یې. نو د تاسو خواست کوو چې داسې ویډیوګانې مه ګورئ. لکه داود شاه پېښوری چې کله نوی ګوند جوړ کړي، کله بیا تکه سپینه پګړۍ وتړي، وایي ما توبه کښلې ده او حج ته ځم، تبلیغ باندې ځم. خو که بیا یې ګورې بېرته هغه دی او هغه یې نخرې. نو هیله لرم چې دغه زما خبرې درسره واورئ.